بسم الله الرحمن الرحیم. د مایکروسافټ ورډ 2020 د درسونو په ادامه سره نن موږ تاسو راځو پر 12م درس باندې خبرې کوو. تېره ورځ که ستاسو سپیکر و کنټرول ان نوې صفحه راخلم، انسرټ ته راځم. په انسرټ کې چې کوم یو ټیبل انسرټ کوم. کله چې می ټیبل انسرټ کې موږ تاسو ټیبل ډیزاین خلاص کی په لیاوټ کې موږ تاسو تقریبا تر کوم ځای پورې موري وحیده راو اند کالم ګروپ خو موري مرج ګروپ می سپلټ ټیبل دا ملام درته ولیا ټپټ ته راځم. بوتلانو تاسو درس وایست درس ګورئ نو راځم چې کومه لیاوټ ته راځم. په لیاوټ کې چې کوم اټوپټ کسس پاجي په مرتوس چې په دغه کې ټیبل جوړوي په انسرټ ټیبل کې درې قسمه بون کو، یا د خط مطابق راته جوړ کړئ، یا د وینډو مطابق راته جوړ کړئ، یا د خط کش مطابق دا ټیبل راته جوړ کړئ. نو که ته غواړې چې ټیبل یې پلاته جوړ کړی دی بیا څنګه کولی شې چې هغه سې جوړ کړې؟ نه فقط یې راسه اټوپټ کنټنټ دا ټیبل ماته د خط مطابق پیټ راوله، یا ته راځې چې کېږه اټوپټ وینډو د صفحې مطابق راته راوله، یا اټوپټ یا فکسډ کالم وایډ خپل په خواته زار کلم ته چیش ورکوم وایت یا پراخي ورکوم. په دې کلم کې ته په الحاله اوسې نو په دې کلم کې ته راځې څونه اندازه وایت پراخي ورکوي کلم ته هر کلم کې چې ولاړې دغه دپاره څونه دغه ورکوي. مثال زه راځم ټوله چې کوم د خط مطابق جوړوم او چې د خط مطابق مې جوړ کړله بیا مې ټول انتخاب کړي چې دلته چیش ورکوم وایت ورته انتخابوم او دې ته ورته بیا هایت بیا مرتوس د راګان دپاره کارو چې د راګان ته څونه چیش ورکوم هایت ورکوي جګوالی ورکوم. بل بیا مرتوس چې لرو ډسټریبیوټ راو ډسټریبیوټ کالم څه کار کوي؟ د ډسټریبیوټ راو ډسټریبیوټ کالم څنګه ملري لار ورکي ډسټریبیوټ راو ډسټریبیوټ کالم څه کار کوي؟ د ډسټریبیوټ راو ډسټریبیوټ کالم وظیفه دا ده که زه چې راسم دا یو کالم دی او دا کالم دی، دا کالم غټ دی او دا نور درې کالمونه چې کوچني دي، نو که ته غواړې چې دا ټوله کالمونه په یوه اندازه سره کړې چې شکل په یوه اندازه کې نو مرتوس د ډسټریبیوټ کالم څخه نو ټوله به انتخاب کې ډسټریبیوټ کالم باندې به کلیک وکړي ټول کالمونه به په یوه اندازه کې غټ کالمونه به کوچني کې کوچني به ورته غټ کې ټوله اندازه به چې یو شانته کې. اوس که ته راسې دا را چیشته کوچني ده دا نورې غټې دي بیا نو یوه را غټه نورې کوچني دي که غواړې ټول په یوه اندازه کې بیا نو د ډسټریبیوټ را څخه استفاده کوو. پوه شولاست انشاءالله منظم والی. بل بیا مرتوس چې لرو ټیبل مثال هغه پراپرټیز هغه ته بیا وروسته راځم. بل بیا مرتوس چې لرو الانمنټ لرو په دې لیکنه کې په دې سیل کې ما چیش وکړل لیکنه مې وکړل دا په اوریزنټل شکل په کوم طرف کې راولي او په ورټیکل شکل پر کوم شکل باندې راولي سر خو په خلاصي ان شاء الله. نو کې هوریزنټل انتخاب وي کې ورټیکل شکل اړ یو کولای شي چې تاسو چیش کی دغه کې. بل به ټیکس ډایرکشن دی د ټیکس طرف وراړول لپاره مرتوس د ټیکس ډایرکشن استفاده کوم. بل به سیل مرجین دی د سیل مرجین په اساس سره که وس په دې سیل کې لیکنه زیاته کم دا د خط مطابق جوړ دی نو په سیل مرجنټ کې به تاسو چې وکړئ اتوماتیکلی ریسایز ټو پیټ ټو کنټنټ دا ټیک مارک به ځینې څه کوي بیا نو د چې د پیټ ټو کنټنټ څخه چې کېږي اوړي. اوس نو که ته غواړې د جبارډرانو د خط ترمنځ فاصله وټاکې نو هغه کې مرتوس سیل مرجین ته راځو. په سیل مرجین کې ټاپ د لوړ طرف 0 دی زورته مې څه اندازه فاصله ورته ورکړه 0.02 دا مې 0.02 کړ. لیفټ ټو رایټ 0.0 ته دی زورته ما هم 0 کړ رایټ درسته طرف هم 0 کړ اوکې درسه چپه طرف 0 سوله مګر ټاپ بټن 0.0 اندازه فاصله ورته ورکول سول. فایزه شمسلا الاو سپیسینګ بټوین سیل د سیلانو د خانو ترمنځ فاصله ورکول هغه اندازه ورته وټاکه 0.5 اندازه انو د هر سیل ترمنځ به هغه فاصله ورته چې کول سول ورته ورکول سول. بیا هم په سیل مرجین کې اتوماتیکلی ریسایز ټو پیټ کنټنټ یعنی اتومات ډول زما ټیبل د خط مطابق راته جوړ کړه نو کولای شي خو دا مرتوس بيخي نه کارو نو چې نه کارو دا ټیک مارک چې کوم لري کوم. بل بیا مرتوس سورت لرو که تاسو پای په هم کې پرې شي وو نو بس اوس به خبرې پر کوم. سورت منظمول که زه راسم یو ټیبل ولرم په دې کې ما چې وکړل نمبرینګ مې ورکړي او داسې غیر منظم نمبرینګ ورته ورکړي. صحیح ده دا کالم دی په دې کالم کې فرض که ای بی سی لیکل ده مثال زید دی مثال ډي د ای د مثال اس دی مثال ای د ورپسې ټي د سی دې ته ورته اچ دی مثال جه ده دا اوس که ته غواړې شمس الله دا سره منظم کې نو فقط راسه چې شوکه دا کالم کې ولاړم لیاوټ ته راسه په لیاوټ کې سورت ته راسه په سورت کې اوس ورته ګوره دا کومه لیکای چې ته غواړې منظمه کې سورت بای د چیش په اساس سره منظم کم یا سورت بای نو دته به کالم ورته انتخاب کې چاول کالم دی که دوم کالم دی نو زورت هم دوهم کالم دی په دوهم کالم کې تا چیش لیکلی ټیکس دی
ای بي سي ده که نمبر دی زورته یا چیشتی نمبر دی او پاتې سو یوزینګ چیز په څنګه سره برابر کنده پاراګراف په شکل باندې اسندینګ منظم راوله کې ډیسندینګ غیر منظم زورته منظم 1 2 3 4 5 6 1 مثال غصب سره که تورته یا ډیسندینګ غیر منظمه که دوم کلمه ورته انتخاب کی اوکې کده اتوماتیکي ډیسندینګ د لوړ عدد څخه د کښنی عدد پر طرف باندې به منظم که ته راسې چې یا سور ټکه خو منظم که کالم کم کالم دی اول کالم دی په اول کالم کې ما چې لیکلی دی ټکس بي سي ده اسندینګ منظم راولی یعنی A to Z که A to Z به دې چې کېږي هغه خط درته منظم کړي که تورته وایي یا چې څه کم ډیسندینګ یې کم دا ریپیټ هیډر رایسته کم او اوس که تورته ډیسندینګ یې کم کالم دی زورته ما مثال کالم 1 دی اوکې که دی به اتوماتیک کېږي A to Z به مې Z to A به هغه منظم کړي اوس که ته غواړې چې یا دا اول کالم دی په دې کې ما دغه لیکلی دا دوهم کالم دی په دې کې بیا چې دی نمبر دی هغه اسندینګ راته راول ارې به جلا جلا درته چې کېږي درته منظم کړي صحیح شو نو په دې کې ته کولی شې چې خپله کالمونه ورته چې کړې ورته انتخاب کړي هیډر را پکښې داخله کړم که نه کړم پکښې داخله نه ما لیست هز زما ټیبل هیډر را لري یا نه لري هیډر را بیا اوس هیډر را خو مې پرون درته وله نه د عنوانو دپاره چې مرتوس ټاکله بل بیا مرتوس ریپیټ هیډر را دا څه کار کوي کنټرول ان اوس په راخلم انسرت ته راځم په انسرت کې یو ټیبل انسرت کوم انسرت ټیبل ته رالم په دې کې زورته ماته کالمه څو راګانې 200 راګانې پکښې راوړم صحیح شو په دې 200 راګانو کې فرض کړه زه راځم یو ټیبل مې جوړ کړي نیم دی مثال اف نیم دی مثال کلاس دی ټایم دی صحیح څو شان مې ورته ورکړله خیر مثال ډیټ دی ورپسې پسې فیس دی مثال څو شان ورته چیز کړله اوس که ته غواړې دا چې زه اوس په هره صفحه کې لیکم فرض که ته غواړې دا ټیبل تا جوړ کړی دی چاپ یې په هره صفحه کې دا فیلډونه عنوانونه ته لیکې خو نو تکلیف در کوي دا هیډر را نو فقط راسه چې ورته وکړه په هغه هیډر را یا هغه د سر په لیکه کې ودرېږه ریپیټ هیډر را یعنې دا د عنوان لیکه یې راته چیز کړه ریپیټ کړه په هره صفحه کې به اتومات درته چیز کېږي راځي درته بل بیا کنورټ ټو ټیکس دا کوم ټیبل چې زه لرم دا و چاته واړوه و ټیکس ته واړوه مخکې خو به داسې مرتوس به ټیکس ولیکئ په یوه علامه سره به مجلا کې هغه به مو چاته واړوئ و ټیبل ته مو واړوئ اوس دغه ټیبل دی ته کولی شئ چې چیش ته واړوې و ټیکس ته واړوې نو چیش وکړه سپریټ ټیکس ویت دغه ټیکس زه په چی سره درته جلا کړم په پاراګراف سره که په ټب بټن سره که په کامه سره که په بله علامه سره زه ورته وایم ټوله په کامه سره راته جلا کړه اوس ورته ګوره هر ځای چې هغه کالم را جوړوه هغه به درته چې کېږي په کامه سره درته جلا کړي اوس که ته غواړې دا بیرته و ټیکس ته واړوې نو انسرټ ته راسه ټیبل ته راسه کنورټ ټیکس ټیبل و ټیبل ته یې واړوه په چیز سره جلا کړم په کامه سره اوکې کړه ټوله چیز کېږي هر یو جلا جلا درته چې کېږي درته انسرټ کړي پوه شولې شمسلام بل بیا مرتوس فارموله لرو فارمولې اصلي بحث په اکسل کې د خیر ښه تفصیلي کوو خو څو دانې فارمولې مثال هغه درته عملي کوم دا عددونه تا ولیکله وه په دې کې ته ولاړې په دې خانه کې فارموله ته راځي په فارموله کې ته داسې ورته وایه چې مساوي سم کرته چیش کرته جمع که چیش که جمع کرته که اوس خلاص چیش درته جمع کم اباو لوړ عدد درته جمع که که اوس پسې بند که اوکې که لوړ چې کوم عدد د هغو مجموعه درته راباسي یا که ته دلته ولاړې یو بله فارموله بیا مرتوس لرو چې مساوي کاونټ کرته چیش کرته حساب کرته COUNT راته حساب که چیش درته حساب کوم زه ته اباو لوړ عدد چې څو دانې عددونه چې هغه راته حساب که اوکې که هغه درته حسابي چې 11 عدد چې بیا ته ولاړې په فارموله کې بیا مرتوس دلته فارمولې ته لرې درته انت کرته نه دا فنکشنونه بیا د خیر مرتوس ټول ار یو جلا جلا وای فالس کرته اف کرته انت کرته دا ټوله بیا د خیر سره په اکسل کې بیا تاسو وایسئ مثلا بیا په ستړي سي په دې کې خو نو برس کې ایوریج لرم دا ایوریج یا اوسط راته انسرټ که چې سم ایوریج کرته د مساوي علامه ضروري ده نو مساوي ایوریج کرته اوسط راته رابسه د کوم عددو د اباو سیسو کوس سیمانت که چې لوړ کوم عدد دي دغه اوسط دی درته راباسي دونه اوسط اوس که ته راځې دا خانه مې پاکه کړه دلته ولاړم فارموله راته راوباسه مساوي سم کرته جمع کرته کوم عدد بلو بیا بلو ورته ولیکې دغه مجموعه دی درته راباسي اوکې که چې کښته کوم عدد دغه مجموعه درته راباسي صحیح سم بل خو نو هغه مرتوس پراپرټیز صفات اسول هغه ته اوس ګورئ کنټرول ډبلیو ډونټ سیو کنټرول ان اوس پر اخلم په دې کې ما چې وکړل ایکوال ار ان ډي که اوس خلاص دوه پاراګراف ټیکس مې ولیکئ انټر یې او دغه سره مې چیش وکړئ یو ټیبل انسرټ کړئ او نو چې ټیبل مې انسرټ کړئ زه راځم چیش کومه په لیاوټ کې د ده پراپرټیز ته راځم اوس ورته ګوره الانمنټ د ده دا ټیبل چې ما انسرټ کړی دی که زه چیرې د ټیبل واړم ټو پیټ ټو کنټنټ یې کړم د خطه مطابق د ده الانمنټ یې پر کوم طرف کړم
اپلا خو راسي چې شوکي د سایز ورته وټاکي په انچو سره مثال د راګانو ترمنځ هغه اندازه چې کې ورته ټاکي د دې په اساس سره کولای شي چې هغه ورته وټاکي د هر سیل لپاره دا اندازه ټاکل کیږي ته ګوري دا سایز چې دی د هر سیل لپاره جلا جلا اندازه ده د هر سیل د هرې خانې لپاره بل بیا مرتوز چې شلرو الانمنت مثال دا پر سنټر باندې راته راوله یا رایټ پر ست طرف کې راته راوله یعنې هغه د الانمنت ټاکي که ته انډنټ ټاکي مثال انډنټ فرام لیپ د چپه طرف څخه څونه لرې وساتم نو هغه اندازه زه ورته 1.1 اندازه یې چشکه لرې وساتم صحیح سوم بیا هم راځم کنټرول زید بیرته ځم شاته پراپرټیز ته راځم بل بیا چې دي ټکس ورافینګ یعنې که د مطابق اطرافو ته خط ووسي د پر اطرافو چې ووسي خط راسي هغه بیا څنګه راولم زه زه ورته فرض کړه اراوند د پر اطرافو چې خط راسي یا نن یوه طرف ته جنانې وکې که د پر یوه طرف باندې نه کېږي یا دلته راسي اراوند اطرافو ته چې پر اطرافو چې خط راځي نو دلته تاسې راسي چې وکړئ پوزیشن ورته وټاکئ په پوزیشن کې ته راځئ چې کېږم هوریزنټل د پوزیشن څنګه وټاکم شمس الله په بره باندې سیسو په بره باندې خو درته معلومي د صفحې په بره باندې لیفټ چپه طرف ته یوسم رایټ ست طرف ته کې زورته میا پر سنټر باندې راول او پاتې سو ورټیکل شکل باندې زورته ماغم چیز که سنټر کو کې کدی چې کېږي د مکمل صفحې په سنټر ته بځي او هم په هوریزنټل سنټر سو په ورټیکلی شکل سنټر سو نو د چې کېږي د ټول صفحې سنټر ته ځي په دې خو پوس ولا په دې پوزیشن باندې نو دغه پوزیشن بیا هغه تاسو ټاکلی سي چې اراوند شاوخوا ته ټکس بیا تاسو کولی سي بل ډیسټنس فرام سب راوندینګ ټکسټ د شاوخوا ته چې کوم خط دی د هغه څخه فاصله تاسو ورته ټاکئ ټاپ بټم لیفټ رایټ بل به دې د اپشن دی موو ویت ټکس دلته چې زه حرکت ورکوم د خط مطابق حرکت ورته ورکوي مور کوو نه او که د صفحې مطابق ورکوي نه ریلیټیو کې ته مرجعین او پیج او پاراګراف ورته ټاکي او که ورته الاو اوورلپ دی دا نه راته معلومیږي په دې خو پوس پلس بل بیا ټکس د ډایرکشن دی د ټکس ډایرکشن تاسو کولی سئ د دې په اساس سره وټاکئ بارډر اینډ شیډینګ د خیر سره بیا په دغه کې درته وایم په ډیزاین منو کې او دا مطلب د اپشن دی تاسو کولی سئ د سیل مرجین ورته وټاکئ لکه مخکې چې مې درته وویل نه په سیل مرجین کې بل دا خالي د ټول ټیبل دپاره وه اوس که ته غواړې د راګان دپاره وټاکې نو راسه سپیسیفای هایت د هایت یا جګواله ورته مشخص که صحیح سوم نو فقط راسه نو فقط اوس راسه نیکسټ پریویوز په دې را کې زه اوس ولاړ یم را د دې په اساس سره ته کولی سې چې ورته مشخصه کړې چې کومه را ده دا را چې اوس ما ورته مشخصه کړل په دې کې زه ورته سپیسیفای هایت د ده لپاره چې شوکه هایت دغه کړه را هایت از اگزیکټلی مطلب یا اټ لاست اټ وکې که هغونه اندازه دی چې کېږي هایت ورته ټاکي بیا که زه راسم په را کې یا په څه رقم شکل باندې راته راوړي اگزیکټلی مطمئن اوسه هغه اندازې ته کولی سې چې په دې سره ورته وټاکې بیا هم راځو که ته ورته وایي چې یا چې شکه الاو را ټو ریفیټ اکراس پیج نه راګان ته اجازه ورته بریک اکراس پیج یعنی دته اجازه ورکړه چې د صفحې مطابق درته بریک سي یا ریفیټ از هیډر را اټ د ټاپ اچ پیج د صفحې په شکل باندې د هیډر را په شکل باندې راته ریفیټ ک لکه دا نقطه چې مې درته وویل بل بیا مرتوز کالم لرو د کالم په اساس سره ته کولی سي د کالم سیټینګ ورته وټاکې نیکسټ کالم مثال په دې کالم کې ولاړې د دپاره څونه هایت وایت ورکوي هغه ورته ټاکلی سي بل بیا سیل دی چې د هر سیل دپاره جلا اندازې دي نو فقط راسه سیل ورته انتخابوي څومره میشر اینس په چیز سره په پرسنټ په فیصدي سره که په دغه سره که په انچو سره هغه اندازه ورته ټاکې او دا ټکس چې زه پکښې لیکم پر سنټر که بټم نه لکه دلته چې مرتوس ورته ټاکې ټکس ډایرکشن د آل ټکس په اساس سره بیا ته کولی سې چې دا کومه لیکنه چې تا کړې دا ټیبل چې ته لرې هغه ته ټایټل ورته ورکړې او د هغه تر څنګ هغه ته چیش ورته ورکړې ډسکرایپشن او تشریح ورته ورکړې دا چې مې ټول ورته انسرټ کړل اوکې که پر هغه ترتیب اساس سیل چې کېږي سره برابرېږي نو دا اوس مرتوس ټیبل چې مرتوس چیش کې مثال مکمل کار مو وکړي سبا به د خیر سره پکچر باندې کار وکړو